أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل درجات مما عملوا او د هر یو د پاره مختلفي درجې دي د وجه د عملونو چې دوی کړی دي وما ربك بغافل عما يعملون او ندی ربستانا خبر دا غسنا چې دوی کوي وربك الغني ذو الرحمة او ربستا بحاجت دي خاوند رحمت دي يشاء يذيبكم كوغواري غنو ختم بكتاسو ويستخلف من بعدكم ما يشاء او نائبان بكي ورستو ستاسو ناغسوك چوغواري كما انشاكم لك سنگي چه پیدا کری تاسو من ذرية قوم آخرين دا اولادو دا قوم نورنا در اللغة بحاجتی دا سیتا استایز ضرورت ندرم اللہوی که زو غوارم تاسو بختم کم او پتاسو بسی ورست دیسی قوم راولم بل نوی قوم لکه سنگ چمی تاسو پیدا کریو انما توعدون لآت یقینا غعذاب چی تاسو سره واده کیگی خامخارت لنکره وما انتم بمعجزین او نی تاسو عجز کون کی اللہ لرا قل اوایا يا قوم اعملوا على مكانتكم اي قوم زما عمل كوي بخبلا طريقة اني عامل يقينا زهم عمل كون كيما فسوف تعلمون نزرد چپو بشي ما تكون له عاقبة الدار چی سوک دے چی بداغ دا پار انجام دا کور دا آخرت انہو لا يفلح الظالمون یقینا ظالمان نکامیابی اس دی ایتنا بعد با اللہ سبحانه وتعالی دا جاہلیت دا وقت دا مشرکانو یو سور واجون ذکر کئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی که د عربو د جاهلیت رواجونه ګوري نو د سورۃ الانعام د یوسل شپږ درشم نمبر آیت نو مطالعه کوي ګوري د دې جنب الله سبحانه وتعالى دغه رواجونه او هغه طریقې چې عبادت هغه ځان نه جوړې کړې وي د شیطان په امر سره هغه به الله بیانې یو طریقه د دوی داوا چې د دوی سره کوم فصل له یا کم ساروی دی چې هغه الله پیدا کړی دی نو دا به دوی درې حصې کړو ازمکه سره ده ازمکه سو حصې شو درې یو د ځان د پاره وا یو حصہ د معبودانو د پاره باباګانو د پاره بوتانو د پاره درې مې حصہ د الله د پاره شو بیا دې ظلم ته وګوره چې کوم حصہ چې د الله ده او کومه حصہ چې د معبودانو د پدې کې به فرق کو ترجیح ورکوله هغه حصے لري چې هغه به د باباګانو حصہ و د بوتانو حصہ و معبودانو به نه کده الله د حصے نه بس شي د معبودانو حصے ته لاړو په ډایرک به را واپس کو او کده معبودانو د حصے نه بس شي د الله غ حصے ته لړ چې دوی جوړ کړي بخپل ګمان باندې نه به خیر دی الله غني ذات ته دا خبرې به کوي درشن د الله د حصے به من جورانو لور کوله او مسکینانو له به مور کوله دوړو ده او د معبودانو د حساب صرف من جورانو ته ملوي دا خاص حصہ ده وسمر ظلم به کو الله دا خبره بیانې وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والانعام نصيبا او ګرځي دوی الله لدا غینه چې پیدا کړی دی الله د فصلونو او د سارونو برخه فقالوا نويدوي
هذا لله بزعمهم دا برخد الله دا بقمان دا دوي وهذا لشركائنا او دا برخد شركانو زمنگ دا فما كان لشركائهم بس اغب برخد چی دا شركانو دا دوي فلا يصل الى الله نو اغن رسيگي الله تا وما كان لله او اغب برخد چی دا الله دا باردا فهو يصل الى شركائهم نو اغن رسيگي دا دوي شركانو تا ساء ما يحكمون بد داغ فیصلہ چی دوی کئی وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم او دغشان خیسته کړي دي ډیرو د مشرکانو ته وجل د بچو خپلو محبت د شریکانو داوي یعنی محبت د معبودانو دوی ته دا خبره خیسته کړي دي چې خپل بچي وجني نو شیطانو ته دا خبره خیسته کړي ده رزق د تنګي د يرینا اولاد وجل د شرم د لاسلونه وجل نو دلته کدي سوې نو د شرکاونو مراد به شیطان شو او کدي سوې چې دغه بوتان دي هم د شیطان امر دی او دغه بوتان ته خاص واغستې شنو بیا مطلب دا شو چې دوی د خپل بوتانو سره دومره محبت کوي چې دوی په نوم باندې خپل بچیم قرباني او دې شي کار دغه کړو عبدالمطلب کله چې عبدالمطلب دا منښت وکړه چې زبا خپل بچي وجرم پلانی بوت ته پاره یا د پلانی لپاره نو بیا د رسول سم پلار پیدا شو نو بیا ځل نه کېدو نو دغه په بدله کې سل او خان ورک او واقعا ته استعمالوم نو دا باغو کې دا عادت یعنی د دې معبودانو د پاره خپل بچي موجل دومره قرباني به ورکوله ولنن سبا مشتي کچې ته د پیر سبا مرو کو چې یو بچي به مړ کو دي شیم دي د مخ کې ورځ کې ما په اخبار کې کتو چې په کراچي کې یو کسي نیولې او سزا په غو باندې چې کوړمه خو راغلی وو علاج د پر نو دوی ته ویلو چې تاسو به خپل کشره ماشوم د بوجنی نو به علاج کیږي نغوي وجله او به کور کې خخ کړه نو دومره متاثر دي مشرکان د خپل مشرانو نه او د خپل معبودانو نه ولياذ بالله او کله الله د پر وته نه د موز وتم ګران دي چې د جمعه تراشه 15 منټو الله ته سجده ولګو دا ګران او کله معبودان وته دی وی چې بچی مړکا او ذلك نو دغه تم تیار دي ليردوهم تدید پاره چې تبا کی دوی وليلبسوا عليهم دينهم او ګډوډ کی په دوی باندې دین د دوی ولو شاء الله ما فعلوا او که وخته الله نو دوی باندې کړه دا کار فذرهم وما يفترون نو پرې د دوی دا غي سره چې دوی صدرو جوړي وقالوا ويدي هذه أنعام وحرث حجر دا ساروي دي او فصلون دي بندي لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم نبخري دي لرا مگر هغه څوک چې غواړو منګه په ګمان د دوی وانعام او نور ساروي دي حرم ظهورها چې حرام شوی دي شاګانی داغي وانعام او نور ساروي دي لا يذكرون اسم الله عليها چې نه دینم د الله باغي باندې افتراء عليه دروغ جوړول دي په الله باندې د عربو مشرکانو عادت الله ذکر کوي د ځان احکام جوړ کړیو باز ساروي وې دا بندي باز درې چې دي شاګانی حرامي دي په دې بس ورلینه کې په بازوانه به الله نوم ناغستو سيجزيهم بما كانوا يفترون زرد چې سزا به ورکړي دوی ته په سبب داغي چې دوی دروغ جوړ کړیو وقالوا ويدي ما في بطون هذه الانعام هغه چې په خېټو د دې سارو کې دي خېټو دې سارو کې سړي پېدي او ماشوم کبدي کې بچی دي اولاد دي او یا پدې کې
پیدی خالصة لذکورنا نو یوازی زمنگ د نارینو د پاره دی ومحرم علی ازواجنا او حرام کړی شوی دی بخزو زمنګ دا به بل عادتو ځان نه شریعت جوړ کړو با سروي د شي کړو چې د دې د پي او د دې د بچي د صرف د سړو د پاره حلال دي خزي به دین ځان لري ساتي قبدي د ګوره ومحرم على ازواجنا وحرام کړی شوی دی په خزو زمنګ وان يكن ميتا او کو چرته دا بچي مړ فهم فيه شركاء دوی به باغی کې شریک کړه ساروی دا بچي مړ پیدا شو نو به زنانه خولې شي سيجزي موصفهم زرد چې بدله باور کی دوی ته د غلط بیان د دوی انه حکیم علیم یقینا الله حکمت ولا بوده قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم یقینا تاوانیان دی کسان چې وجلی دی بچی خپل پکما قلتیان سره بغیر د علم نه وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله او حرام کړی دی هغه څه چې ور کړی دی دوی ته الله دروغ جوړول دی په الله باندې افتراء على الله دروغ جوړول دی په الله باندې قد ضلوا یقینا گمراه شوی دی دوی وما كانوا مهتدين او ندی دوی هدایت مندن کی دینه بدل الله وی چې دا کوم فصلونه چې ماته سره د کړي په دې کې د تقسیمات د ځان نه کوي بلکې د حلال دي سره لپاره خوري ها د دین زکات او عشر ادا کوي او نور د سره لپاره حلال وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات او الله غزات چې پیدا کړی دی باغونه چتونو والا به چتونو والنخل والزرع او کجوري او فصلنا مختلفا وكلوا چې مختلف دي میوه داغي والزيتون والرمان او خنا ونار متشابهه دیو بل پشان دی په شکل کې وغير متشابه او دیو بل جدا دی په خون کې کلوا من ثمره اذا اثمر خرید میوه د الله نه کله چې میوه ورکی واتو حقه يوم حصاده او ورکی حق د الله داغینا په ورځ در شو کولو داغي پدې میوه کې او پدې کې زکات دي سینې چې کال به انتظار کې کوم ورځ چې در شو کولو ده نو بس په هغه وخت کې به زکات ورکې ولا تسرفوا واسراف مكوي انه لا يحب المسرفين يقينا لا نخوخ اسراف كونكي ومن الانعام حمولة وفرشا او پیدا کړی دي د سارونه بارونکي او ټټ قدوالا هغه ساروی دي چې باروړي حموله لکه وخان وفرشا فرش نه مراد هغه ساروی دي چې بار نوړي ټټ قدواله زمکه ته نږدې او دغه شان د لالولو په وخت کې په زمکه باندې رسم لولې کی او بس داوی چې د فرش نه مراد هغه ساروی دي چې دغه د ویختو د وړینه تولعين جوړي دوړه معنی صحیح دي کلوا مما رزقكم الله خوري داغینه چې درکړي دي تاسو ته الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان او مروانيږي په قدمونو د شیطان پسې یعنی حلال شي نه حرام وي په ځان باندې انه لكم عدو مبين
یقینا غستاسو د پاره ښکار دشمن دی 8 ازواج پیدا کړی دی ات جوړي من الضان 2 د ګډانو نه 2 ومن المعز 2 او د بزون 2 قل الذكرين حرم من الأنثيين توایا آیت و نارینا گڑاو چیلے حرام کردی دی اللہ کدو مادی گڑاو بیزے حرام کردی دی اما اشتملت علیه ارحام الانثیین یا غشی چرا گر کردی غیل را رحمونو دمیاندو دا تپوسونه دی اللہ پا دی که چی دلیلو خواهی الله دا نران حرام کړی دي کنه دا ماده حرام کړی ګډ حرام ده ګډ حرام بیزه ده کچېلې دي د ته پوښتنه به کېږي په دې کې دوی ته یعنی الله سبحانه وتعالى دا خبرې چې کوي دې لپاره چې دوی د عقل به کولو شي چې کوم ځای کې موږ تاسو ته ویلي چې دا حرام دي او چا دا حرام کړی ځکه ته الله سوې نبئوني بعلم خبر را کوي ماته په دلیل سره ان كنتم صادقين كتاسو رشتنی ومن الابل 2 او دوخاننا 2 ومن البقر 2 او دغواغاننا 2 قل الذكرين حرم من الانثيين توایا ايد ونارنا اخوغوی حرام کړی دی الله کدو مادي اخوغوا اما اشتملت علی ارحام الانثیین یا غشی چرا گر کړی دی غیل را رحمونو دمیاندو ام کنتم شهداء اذ وصاکم الله بهذا ایوی تاسو حاضر کله چې حکم کو تاسو ته الله بدی سره تاسو باټیم وي چې کله الله وی چې پلانې سروي حرام دی او پلانې حلال دی پلانې په خزو حرام دی سړو لپاره حلال دی فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا نسوک دی لوی ظالم دا غچانا چې جوړي بل باندې درو ليضل الناس بغير علم د دې لپاره چې گمراه کی خلق بغیر د علمنا ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله هدایت نکي قوم ظالمان ته وزیر بعد الله سبحانه وتعالى دا خبره به بیانې چې دا خو تاسو د ځان نه حرام کړی خو چې صحیح کم حرام دي هغه د سلور سيزونه دي قل توایا لا اجد فيما اوحي الي نمو من باغ وحي کې چې شوی د ماته محرما حرام کړی شوی على طاعمي پيو خړون کې يطعمو چې خوري غیلرا الا ان يكون ميتا مگر دا چې هغه مردار او دم مسفوحا یا وینه بيدل شوی او لحم خنزير یا غوخه د خنزير فإنه رجس يقينا دا پلیتی او فسقا یا یوشیدنا فرمانی وهل لغیر الله به چې اواز شوی باغی سره د نظر د غیر الله د پاره فمن اضطر غیر باغ ولا عاد بس څوک چې مجبور شي چې نه دې طلب کون کې د خونه او نه دې زیاتې کون کې فإن ربك غفور رحيم یقینا رب استا بخون کې رحم کون کې دې دې آیت موږ سره مخ کې تیر شوی حالته موږ تفصیل کړي اوس که څوک دا سوال وکي چې الله خو دې کوي چې خان حلال لي نو په دې يهوديانو باندې الله ولي وخان حرام کړیو الله دغه جواب کوي چې ربان شینه په اصل کې حلال دي خدامه په غوي باندې په دې حرام کړیو چې ظالمانو وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر او باغ کسانو چې يهوديان دي حرام کړي دي منګه هر یو نکواله ساروي کوم وته وي چې دغوی ګوتی کولاو نه لکه وخانه او بتخ والله باغوی باندې وخانه او د بتخ د په الله حرام کړی وي
ومن البقر والغنم او د غواګانو او د ګډو بيزونا حرمنا عليهم شحومهما حرام کړی دی منګ باغوي باندې واز دی د دې الا ما حمل ظهورهما مگر هغه چې پورته کړی شاګانو داغي او الحوايا یا کلمی او ما او مختلط بعظم یا هغه چې یو زید اډو کې سره یعنی غټي واز دی بم الله حرام کړی وی لکه د لمو غیره مگر که شاګانو یا کلمو یا اډو کو پوری واز دی ختی نو دی اجازه ول الله ور کړو ولی الله دا کار کړو ذالک جزیناهم دا بدل ور کړو منګه غویته ببغیم په سبب د ظلم دا غوی و انا لصادقون او یقینا منګه رښتینیو فین کذبوک بس کدوی دروغجن وی تا فقل نتورتوایا ربکم ذو رحمت واسعه رب ستاسو خاوند رحمت پراخ دے وی تو چې الله ډېر رحم کون کې دی چې ستاسو په دې نافرمانیانو باندې الله تاسو العذاب زر نه درکې خدا خبره ته مو کوي پیغمبره چې ورته تاسو په دې ګمان کې م پریوزي چې الله عذاب لیټ شونه د الله عذاب بنه راځي ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين او نشي واپس کې د عذاب د الله د قوم مجرماننا مشرکانو به یو دلیل نیو او غدا وی که زمنګ د شرک د مونږ چې کوم شرک کو نو په دې باندې الله رضا دی ک الله به رضا نه نو موږ له سزا را کړې بدغه یو دلیل سيقول الذين اشركوا زرد چې وای باغ کسان چې شرک کړي دي لو شاء الله ما اشركنا کچره غوخته الله نو شرک بنوي کړي منګه ولا اباؤنا او نپلارانو زمنګه ولا حرمنا من شيء او نه حرام کړي وي منګه هیڅ دا وی خبره و الله ول جواب ورکو چې زستا صبري کارونه باندې کله راځیم کزه راځي نو ما به تاسو ولي منه کولای دې د خصوص کوي کنه چې زمونه کومه خو مطلب دا دی چې زه په دې کار باندې راځي نه دغه شان الله سبحانه وتعالى د انسان لم اختیار ورکړي چې هغه د الله د اختیار لاندې دی او د اختیار ول په دې ور کړی چې امتحان په صحیح طریقې سره وشي الله سبحانه وتعالى څوک مجبور کوي نه خو یې سره اختیار شته نو تاسو خپل اختیار سره چې دی دا ګناونه کوي او دا شرکونه کوي الله په دې نه دی راځي نو ځکه الله اوس په دې خبر باندې ورد کوي كذلك كذب الذين من قبلهم دغشان دروجن ګڼلې دي هغه کسانو چې مخکې د دوی نه دي یعنی توحید دروجن ګڼلې پیغمبرانو دا خبره قران حتى ذاقوا باسنا تردي چې وسکو غو عذاب زمنګ قلت ورتوایا هل عندكم من علم ايشتستاسو سرا سائلم فتخرجوه لنا چراو باسیتا سوغه منګته په دې خبره څه دلی شته سره چې الله په دې شرک باندې راځي دي ان تتبعون الا الظن تابدارین کوي تاسو مگر د ګمان وان انتم الا تخرصون او نه تاسو مگر اٹکل خبري کوي قلت ورتوایا فلله الحجه البالغه بس خاص د الله سره دلیل دی پرځه تر رسیدونکې دلیل الله دلیل مضبوط فلو شاء لهداكم اجمعين نګه وخت الله خامخا هدایت بکړوي تاسو ټول ته قلت ورتوایا هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا راولي علماء خپل هغه کسان چې بیانو کې چې بشک الله حرام کړی دي دا راولي خپل خلک
دغه مشرکان دي کې دي چې په دروغ گواہی ورکي الله وی که په دروغ گواہی ورکړنه پیغمبر ته به ځان ساتي فإن شهدوا نكدي بيان کو به دلیل فلا تشهد معهم نبيان مكوت دوي سرا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا او تابداري مكوت خواهشات دا کسانو چې دروغجن غني آیتنا زمنګا والذين لا يؤمنون بالآخرة او کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې وهم بربهم يعدلون او غوی د خپل رب سره نور برابرې نور خلق سره برابرې و دې ځکه الله سبحانه وتعالى هغه سبب بیانې چې هغه حرام شوی دي د صحیح محرمات دي مخکې ذکر شو د مشرکانو خپل کارونه کړي د الله خپل پیغمبر ته دوی ته وایي چې راشه هغه شینه ته بیان کوم چې هغه د دلیل سره الله حرام کړي دلیل به موږ سره چې الله حرام کړي نو لس شینه به ذکر کیږي محرمات او ما یو بیان کړی د پدې باندې د الله سبحانه وتعالى طرف نه لس وصیتونه او پای کې ما دغه خبرې ذکر کړې کومې چې رواني نو تفصیل د پر هغه بیان ووري هغه فائدہ مند دی قل تورتوا تعالوا راشي اتلو ما حرم ربكم عليكم چې بیان کم هغه څه چې حرام کړی دی رب تاسو بتا سو باندې الله تشركوا به شيئا چې شریک مګړي دا غسره وبالوالدين احسانا او د مور او پلار سره نیکی کوي ولا تقتلوا اولادكم من املاق او موجري بچي خپل د وجې د الوجنا نحن نرزقكم واياهم من رزق درکو تاسو ته وغويتا کوم خلک چې بچي وجني او دا د جاهلیت په وخت کې دا طریقه و چې هغوی به بچي وجل یا د شرم د لاس او یا د لوږې د لاس او نن سبا ابا ظالمان بچي بندي بالکل نو دم قتل دی د بچو یو خو داسې دی چې د حمل دپاره د زنانه د حمل دپاره وخت برابرول یو نظم جوړول د هغې دپاره چې د زنانه په مخ هر کال بچي راوړي کمزوري کېږي طاقت نه د هغې د کور کارونه بچو تربیت نه هېڅ خبره نه که د دې لپاره څه ترتیب جوړ کړي خو بچي بالکل بندول دا د بچو وجل دی او دا حرام او ناروا کار دی دا نن سبا خلک د دې لیبرل غونته کې چې کوم ذهن یې د چا او د انګریزانو نړۍ متاثرې نه د هغوی ذهن جوړ شوی دی چې بس یعنی مالدار خلک او اوچت خلک هغه چې هغوی کور کې دوه بچي ګرځي دوه ماشومان بس دا داسې هغه ځان ته چې لږ تعلیم یافته وي او داسې ځان ته سوی بس دغه دوه بچي دي وي زمونږ شریعت دا وایي موږ ته چې رزق در الله په لاس کې او دا پالتو خبره ده والله العظیم ما ته شخصي دي خلک معلوم دي چې یو بچی دی یو زوی دی او په الله د قسم خورم چې هغوی راټینګولی نه شي دومره بدتمیزه دومره بېادبه به چې ته به ورته حیران شي او داسې کسان موږ ته معلوم دي چې د لسو نه زیات بچي دي خو ته به هغوی ته حیران شي چې د هغوی کوم تربیت شوی دی د هغوی کوم اخلاق دي د هغوی کوم خوی دی داسې پالتو خبره خلکو رانیولې دي بې دینو خلکو چې ډېر شي تربیت نه کړي چې ته تربیت کوې څنګه نه کېږي دغه یو تربیت وکړه که نه زه دغه دوه وکړه د درې وکړه چې لږ دي ته تربیت وکړه زه نو چې کوم څوک تربیت کوي اراده یې د خپلو بچو خیال ساتي الله سبحانه وتعالی د هغوی حفاظت بیا کوي نو شریعت دا غواړي زموږ نه رسول صلی الله حدیث کوي تزوجوا الولود الودوده د داسې زنانه سره واده وکړي چې هغه بچي ډېر راوړي او مینه ناکه یي بچي ډېر راوړي ولې چې امت ډېر شي د قیامت پر ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم د امت به ټول نه زیات بل دا چې په دې دنیا کې هم هغه امت عزت ډېر چې هغه امت کې خلک ډېر او دا د سړي د طاقت نه هم ده او د عزت نه هم ده اوس هم په بعض علاقو کې داسې شته او پخوا خصوصا د مکې د مشرکان چې
چې چا به زامن ډیرو بچي به ډیرو ډیر په دې به یعنی دغه محسوسو لکه دا ولید ابن المغیره د خالد ابن الولید رضی الله عنه پلار ډیر ضروري انسانو په قریش کې د یو روایت کې لږ زامن راځي په یو روایت کې 12 زامن راځي 12 زامنو یو پکې خالد ابن الولید او دا ټول د سیول کې خالد ابن الولید په شجاعت کې وبادرای کی تاسو اندازو لګو چې او دا ټول به سره په یو ځای ګرځیدو چې چرته به تو ولید د 12 زامن به سره یو ځای تلو چې به راوته به سره راوته دا غړ لکان د زورور لکان به دغه سره په دې وجه به ډیر فخر کو مال وسلم ډیر ذکر رسول سم ته دا و چې ډیر حقدارم چې الله د نبوت مال راکړي دا ډیر بچی کې د انسان د طاقت نه خمده او خوش قسمتي دی انسان چې الله سبحانه وتعالى چاله اولاد ورکړي او بیا اولاد دي سمنه لکه بس پیدا کول مقصد دی بیا بلارو کې څوک ګرځي څوک سوالونه کوي څوک ډاکې چې څوک زیناګانی کوي څوک سکه څوک سکه نه تربیت هم به وغټ شي نو کې سره د حمل د وخت برابرولو لپاره څه طریقو کې نه غیس خبره نه ده خو بالکل بچي بندول د بچو وجلی چې الله سبحانه وتعالى دا غینه منع کړی ده څومره خولي خبره الله وکړه وې د لوګي د وجنه مو وجنه وې د تاسو تم رزق موږ درکو اخو پرې تاسو چا درکړې نو چې تاسو لې درکو او له به ورکو ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن او من يجدي کیږي به حیایتا هغه چې ښکار د داغینه یا هغه چې پټه ده ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او موجنی نفس هغه چې حرام کړی دی الله مگر په حق سره په حق سره څنګه وجري قصاص مرتد چې زنا یوسړی زنا وکي د وجل جایز دی قصاص ته اخلي په دې چې یو بل کس وجل مرتد شو بالحق مطلب دا دی چې یعنی شریعت اجازه نه ورکړي او چې شریعت اجازه ورکړي په حق سره وجل دا جایز دی ذالکم وصاکم به دا مضبوط حکم کوي الله تاسو ته په دې سره لعلکم تعقلون تدید لپاره چې دا عقل نه کار واخلئ ولا تقربوا مال اليتيم او من یجدي کېږي د یتیم مال ته الا بالتي هي احسن مگر باغ طریقه چې خسته طریقه بکی سمطلب د خسته طریقه تجارت ولا پی جوړه نور څه فائدې دي یتیم لورکه به هیڅ خبره نه حتى يبلغ شد تردي چې ورسیږي خپل ځواني ته واوفوا الكيل والميزان بالقسط او پورا کوي پیمانه او وزن په انصاف سره لا نكلف نفسا الا وسعها تکلیف نور کو منګیس نفس ته مگر په اندازه د طاقت داغه واذا قلتم فعدلوا او کله چې خبري کوي تاسو نو انصاف کوي ولو كان ذا قربا غركا مخامق خپلواني وبعهد الله يوفوا او پلوز د الله باندې بورواله کوي ذلكم وصاكم به پدې سره الله مضبوط حکم کوي تاسو ته لعلکم تذکرون د دې لپاره چې تاسو نصیحت واخلئ وان هذا صراطي مستقيما او بشک دا لار زماده نیغه فاتبعوا تابدار کوي د دې ولا تتبعوا السبل او تابدار مکوي د ډیرو لارو فتفرق بكم عن سبيله بس ګډوډ بکی تاسو د لارې د الله نه دی وصیتونو کې لسم وصیت هغه دی چې د اسلام د لارې نه علاوه او د حق د لارې نه علاوه بل نور لارې نه لټوي وان هذا صراطي او یقینا د لار زما لار مستقیما نیغه لار ده نیغه لار د الله لار بالکل نیغه لار د جنت لار بالکل نیغه لار د حدیث لار ده بالکل نیغه لار اغه لار
چې دغه اخیری زه چې دی هغه جنت د جنت دروازه په دې باندې بودري او هغه یو لار ده ولا تتبعوا السبل په ډیرو لارو پسې بنځي مطلب دا شو چې حق په یو لار ده حق په ډیرو لارو کې نشتی لکه چې سبیل وي وان هذا صراطي یو لار فتفرق بكم عن سبيله سبيل یو لار د گمراهی غلارو ته سوې سبل ډیری لاري ذکر رسول الله سلام په حدیث کې راځي چې هغه په دې ذکر خوښته وې دا نه غلار د الله به دې غاړو ته تکر خوښته وې دا لاري د شیطان دي په هر یو باندې یو دعوت ورکون کې دعوت ورکې خلکو ته معمولی چې دې نه غلار نه کوشوي د شیطان لاري تباوړي نو په دې کې ردوم د په خلکو باندې وې دیم خدي او دیم خدي ټول خدي مزي کوا چا دې سم بس غلې شته دیم خدي دیم خدي دیم د دین نومري دیم د دین نومري دیم د الله نومري دیم د الله نومري د پیغمبر نومري دیم د پیغمبر نومري سره چیرل کې چې دې سو وایي چې ټول خدي بیا به دې شکارو کې چې قرآن بم کو دا حدیث بم کو بس ګرځي نو مزي کوي ټول خدي دا قرآن او حدیث خو موږ د دې لپاره بیانو چې دغه نه غلار راته معلومه شي او دا کګره ته معلومه شي نو چې خلکو ته وایي چې د کګې نه ځان ساتي نه غدا ده نو چې ټول خشي نو به دې بیانولو ته ضرورت ده خو بیا به هر څه بن کو کې بدون دغه چې مرزي ده چې سکه کو ټول خدي حق چې دی وي په سلورو طریقو دی چا ویلي په سلورو دی یو لار دی یو فتفرق بكم عن سبيله بس ویلو ټول په حق دی لکه اوس بهر د دوه کسان جنگ کوي په جنگ ورغلي او تا چې له لاسونه داسي راټول کړي دی ولاړې ګوري او ته پترخونو کې د لاسونه خو دي بل کسراغ ته ویل الله بنده غواخو فیصلو کړه ته خلک یو بل باندې ویني ماتې کړه ته ویني چې دا ټول برابر دي دیم صحیح او دغم صحیح بس لګي دي ته کې دي نشي چې ردوان یو بل ویو ردوان دي صحیح یو به صحیح یو به غلطي ټول یو شان نشي صحیح کې حدیث کې الله وی چې نه غلار د حق لار غي ولار ده او ډیر لار د گمراهیانو دي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون دا مضبوط حکم کوي تاسو ته فدي سره د دې لپاره چې تاسو ویریږئ ثم آتينا موسى الكتاب بيدا وورا چې ورکړو موږ موسی عليه السلام ته کتاب تماما على الذي احسن د پاره د پوره کولو د نعمت باغ چا چې نیکی کړي وا چا نیکی کړي وا موسی عليه السلام وتفصيلا لكل شيء او تفصيل د هرې خبري په تورات کې تفصيل د هرې خبري وهدى ورحمه او هدايه او رحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون د دې لپاره چې دوی په ملاقات د رب خپل ایمان ولري ودینه بعد قرآن خبره شو وهذا كتاب أنزلناه مبارك او دا کتاب را لګلې دې منګه برکتون والده تعویذونه دي جوړ کو ها برکتون والے یا بخکولی نقشه کې ولي کې سړې بیٹک په مزدار ښکاری په ګاډي باندې چې رشاته لیکلې یو آیت خون کوي کنه په هوټل باندې ولي کا په دکان ولي کا برکتی دي نه بد نظر نه به بچ دا زموږ د خلکو طریقې الله سوي وهذا كتاب انزلناه مبارك ده برکتون والے فاتبعوا نتابداریو کې د دې کتاب د دې لپاره نازل کړي چې تابداریو کې عمل بیو کې واتقوا ويريغي لعلكم ترحمون د دې لپاره چې بتا سبحان دي رحم شي خدای کتاب الله ولي نازل کو عذرونه په ختمي
تقولوا د دې لپاره چې ونوایي تاسو انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا چې بشکا نازل کړي شوی کتاب په دوه ډلو مخکې زمنګ نه څوک دي يهود نصارى وإن كنا عن دراستهم لغافلين او يقينا هو من دل وستودا ويننا خبر من دا وي بجب نه پوي الله تاب من ته یو کتاب نازل کړي الله دې پر مې قرآن نازل کو او تقولوا يا ونواي لو أن أنزل علينا الكتاب كنازل شوي فمن باندې کتاب لكنا اهدى منهم نخام خويب من دير هداية ولا تدينا فقد جاءكم بينة من ربكم يقينا راغتا ستخكار بيان طرف درب استاسنا وهدى ورحمة وهداية ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله بسوک دې ډېر لوی ظالم دا غچانا چې دروغجن غني آیتونه د الله وصدف عنا او مخړی دا غینا سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا زردا چې بدل به ورکو موږ کسانو ته چې اوړي د آیتونو زمنګنا سوء العذاب بد عذاب بما كانوا يصدفون فسبب دا چې دوی اوړي د حق نه اوړي دې اوړېدو د لاسه الله سبحانه وتعالى هغه له سخت عذاب ورکړي هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة انتظار نکي دوی مگر د دې چې را بشي دوی ته ملائک او ياتي ربك يا رب شي ربستا او ياتي بعض آيات ربك يا رب شي باز نخي د عذاب دربستا یعنی دوی دا وخت پورې په انتظار ایمان نه راوړي ګوره دې خبرو ته نه استیکو يوم ياتي بعض آيات ربك فاغور چراب شي باز نخي د عذاب دربستا لا ينفع نفسا ايمانها فايده بنور كيهن اس نفس ايمان راوړه دا لم تكن امنت من قبل چني راوړه ایمان مخکې د دینه او کسبت ایمانها خيرا یا نیکړي په حال د ایمان خپل کې نیکی د ابو هريره د حدیث ته امام بخاری راوړي چې کله نور د مغرب نه راوخته قیامت برازي او چې کله خلک دا نه خویني نو ټول خلک به ایمان راوړي دغه چې خپل سترګې ولي چې نور د کم طرف راوخته مغرب نه ټول به ایمان راوړي خو په دغه ټیم کې به ایمان راوړل فائدہ نه ورک چې څوک د مخکې مسلمان نه یا مخکې نه کېری نه کړي خلک د مستثنا دي قل انتظروا إنا منتظرون توايا انتظار كوي يقينا من قوم انتظار كونكيو إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يقينا كسان چه ټوکړي ټوکړي کړي د خپل دین او دی غوډلې مختلفه لست منهم في شيء نه پیغمبر ته دوی نه پس شي یعنی ستادي کې سکار نشته نه تا دوی ته ویلي دي چې ډلې جوړې کوي فرقو باندې رد شو په تنظیمونو په ډلبازي باندې او موږ مخکې دې باره کې نصیحت کړې انما امر من الله یقینا کار د دوی سپارل شوی دی الله ته ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بیا به خبر ورکې دوی ته دا عملونو چې دوی کوي مخکې کې الله سبحانه وتعالى هغه خلکو د دمکی ورکړي چې الله د خبر مخالفت کوي نو اوس د اطاعت کوونکو د پر زیره
من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها چاچی راوڑا نیکی نوی باغل رب لسچند ثواب داغی ومن جاء بالسیئة او چاچی راوڑا بدی فلا یجزا الا مثلها نو بدل بنور کڑیکی یغتا مگر پا مثل داغی وهم لا یظلمون او ہوئی سرب الظلم نکی. اوس دی روان ایتونو کې دی صورت په اخره کې دوه درې ایتونه په دې کې الله سبحانه وتعالی رد کوي په مشرکانو په يهودو په نصاراو باندې چې تاسو دا ګمانونه کوي چې موږ د ابراهيم عليه السلام په لار باندې روان یو. الله خپل پیغمبر ته وایي چې ته دوی ته وایې چې ته به کوم لار یو ابراهيم عليه السلام کوم منهج نو اصل تابعدار د ابراهيم عليه السلام دا پیغمبر دی او د مؤمنان دي کوم چې د پیغمبر په لار روان. قلت ورتوایا انني هداني ربي يقينا هدايت کړه دې ما ته رب زما الى صراط مستقيم لارني غتا دين قياما چې مضبوط دین دې ملت ابراهيم حنيفا ملت د ابراهيم عليه السلام دې چې کلکو په توحید باندې وما كان من المشركين او نو غد مشركاننا. قلت ورتوايا ان صلاتي ونسكي يقينا منزما وقربان زما ومحياي ومماتي او جون زما ومرق زما لله رب العالمين خاص الله لردين چې پالون کې د ټول عالم دی. یعنی جونم د الله لپاره تیرو مړکیګو د الله لپاره دا د موحد ایمان دی. لا شريك له نشتي شريك د الله سره وبذلك امرت او بدي سره حکم شوه د ماته وانا اول المسلمين او زاول د منن کو نه مشرکانو دعوت ورکړو کنه رسول سمته چې تراشه زمونږ د بوتانو بندگی کوه. قلت ورتوایا اغير الله ابغي ربا اي سوا د الله نو غوړم بل رب وهو رب كل شيء او غرب د هر شي دی ولا تكسب كل نفس الا عليها او نکي هیڅ نفس یو کار مگر وبال به باغ باندې ولا تزر وازره وزر اخرى او نه پورته کوي او پورته کون کې بوج د بلچا هر چا ته دغه د ګناونو هغه جزاء ملوي. ثم الى ربكم مرجعكم بیا رب ستاسو ته واپس کېدل ستاسو دي فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون نو خبر بدر کی باغی چې تاسو باغی کې اختلاف کوو. وصلی الله سبحانه وتعالی دا خبره بیانې چې د دنیا د امتحان او د ازمیخ زیره د دې لپاره الله سبحانه وتعالی د انسانانو ته مختلف درجه ورکړي مختلف حالات دي چې ازمیخ خوشي بدوي باندې. وهو الذي جعلكم خلائف الارض او الله غزات چې ګرځولې تاسو نائبان د ځمکې یعنی په یو بل بس ورست راځي. ورفع بعضكم فوق بعض درجات او چت کړي دي پاستا سو د پاس د بازو په درجو کې د علم په درجه کې د مال په درجه کې ټول یو شان دي. ليبلوكم فيما آتاكم د دې لپاره چې امتحانو کې بتاسو باغی کې چې درکړي دي تاسو ته. ان ربك سريع العقاب یقینا رب ستاسو عذاب ورکون کې دي وانه لغفور رحيم او یقینا خامخا بخون کې رحم کون کې دي. مؤمن ته پته رچی الله سبحانه وتعالی دغه ژوند د امتحان د لپاره پیدا کړی دی ناغه بیا د الله سبحانه وتعالی بندگی کوي
او کافر او مشرک د زناور په شان ژوند تیری دي طرف ته سوچوم نشتی چې الله زری دنیا ته را لګل دی امتحان د پاره هم د ازمیخ د پاره ما دې سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو او د الله په توفیق سره سورۃ الانعام اختتام ته ورسېدو ان شاء الله پر روان درس کې به د سورۃ الاعراف نه شروع کوو. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.